کال 40 کلن جنگ چې په افغانستان باندې تحمیل شوی د جهاد په نوم باندې دا په حقیقت کې جهاد نه و، دا یو جهالت و. موږ خپل ملک وران کړی دی، موږ ځانونه تیکه تیکه کړي دي، موږ ځانونه د سیالانو سره سیال نه کړی. کامره په خلاصه نه کې، کامره د خلاصه کې ورور اول خو غوښتنه مې دا د ورور دنه قاري صاحب تاسو لایو تر ځای قاري صاحب محترم دی په بل کې ډیر بل سپیکس پورې وته قاري صاحب څه دای جهاد ته فساد نه وای نو څوک به وای د ټرمپ فرق ما ته راوخه. ټرمپ خو ستاسو نیکه دی، سم صحیح نوم یې الاول بسم الله وی به نوم الله او ټرمپ هغه راشن درکوي او مواد درکوي، پیسې درکوي، درته اکمالات درکوي، اسلحه درکوي، پیسې درکوي، د افغانستان د ورانولو ستراتیژي درکوي. لږ سم صحیح نوم اخله. ګوره وروره اول خو ستاسې دغه 2 میاشتې د 3 میاشتې تبلیغاتي بڼه همدا ده که نه. اوله خبره خو دا ده چې ته جهاد ته جهالت مه وایه، دا د خیاطانو د سیکولرانو د ملحدانو لایف نه ده چې ته دلته اسلامي شاعرو ته سپکاوی وکوې. جهاد ته جهالت ویل چې دی دا سړی په دې سره د ایمان نه وځي، د سړی کافر کیږي. په 13 کلونو کې په موږ جګړه تحمیل شوې ده، په موږ جهاد فرض و. موږ ته روسان د هیواد ته راغلي وو، روسان د افغانانو په کورونو ختل. که چېرته موږ جهاد نه وای کړی موږ به روسان وای، نن به موږ افغانان نه وای، نن به موږ د روسانو اولادونه وای، موږ به سره و سپین وای، د روسانو اولادونه به وای. که چېرته موږ جهاد نه وای کړی موږ به نن د صلیب او د امریکایانو اولادونه وای. دا د جهاد برکت و. دا جنگ واقعا په موږ تحمیل شوی دی. تا چې پرون د خاورې ته روسان راوستی وو هم ته مجرم وي. تا چې پرون روسان هم د افغان په کور خېژول، نه د کوم عربي کور ته وروستل، نه د کوم پنجابي کور ته وروستل، نه د کوم امریکایي او اروپایي کور ته وروستل. د خپل افغان په کور د روسان خېژول، د خپل افغان په کلي د روسان نه ایستل. ته به ورته مخکې وي روسي عسکر به د افغان په کور نه بسلو. پرون هم ملت مجبور و چې ستا په مقابل کې وسله راواخلي. نن هم سره انګریزان ته راوستي د افغان د کور جاسوسي ورته کوي. دا 13 کاله تا په همدې تیر کړل. 10 کاله دا ملت د طالب او د القاعده او د تروریست په نوم بندي دي کړو، ودې وژلو، کور دې ور بمبار کړو، د کور جاسوسي کوي، د خیر و خیرات جاسوسي کوي، د واده جاسوسي کوي، د هر څه جاسوسي کوي. سور انګریز د افغان په کور لاس د نیولې وي، د افغان کور ته نه باسي. بیا چې کله هغه افغان وسله رااخلي دا د مسلم حق ده. په ټولو ملتونو کې، په ټولو دینونو کې دا د یو ملت حق ده چې د اشغال او د تیری په مقابل کې خپل وسله راواخلي. جهاد ته جهالت مه وایي. له دین ځان خبر کوي، له اسلام ځان خبر کوي. قاري صاحب زما خبره ده. ته قاري صاحب زما جهالت مه وایي. افغانانو جهاد نه دی کړی. افغانان د خپل جهالت د خپل صحابه او د جهاد سره نه مقایسه کوي. موږ پل وران کړی، سړک هم وران کړی، خپل رور هم وژلی دی، خپل ټانک هم خرڅ کړی، خپل تیاره هم خرڅه کړي. د یو کفر مقابل کې راپات شو د 50 ملکونو تا به خرڅه کړي وي، د 50 ملکونو کفار چا راوستي، دا چا راوسته دا کفار. د کفار سره څوک ناستي؟ تا خپل ورور وژلی دا، تا پل وران کړی دا، تا ټانک خرڅ کړی دا، تا د ملت سره خیانت کړی دا، اوس هم لګیا یې خیانت کوي. تا ته د دې اردو دپاره 80 میلیارډ ډالر درکړل. تا د دې اردو دپاره 80 میلیارډ ډالر واخیستل. څه دې کړل؟ د رینجرې تیل هم پټوي. ته دومره غالي چې د خپل رینجرې تیل پټوي، د خپل رینجرې پرزې پټوي. دا خپل جهالت کړی، جهالت. هغه د افغان آرمي صاحب دا یو دوه خبرې به زه به یو څو حقایق درته ووایم. جهالت نسبت مه کوه. افغان آرمي صاحب زه چې خپل راپورته شوی یم، ما قاري صاحب محترمه یو دوه خبرې به زه ورته اور که نوبت زما د ملا عمر بدل تاسو قاري صاحب یو منټ راکړه، یو منټ راکړه قاري صاحب، یو منټ راکړه، یو منټ. سرمایه سره خیانت کړی ده. یو د قرارداد ملت ته چې څومره پیسې راغلي دي، څومره ډالر راغل، دا ډالر تاسې نقل کړل. کله د سرو زرو خښتې تاسو سره نیول شوي، کله د ډالرو بنډلې تاسو سره نیول شوي وي.
ډالر تختوي د باندې سرمایه مټوله د باندې ويسته د باندې تختوي ما تا غاو ته یو شی ما تا غاو چیرته تاسې د خپل زوایم دا ګډاګیان که د خپل کفر ته وفادار وای د خپل غلامۍ ته وفادار وایم دا ملت به جوړ شوی وای کمونستان که کمونیزم ته وفادار وای دا ملت به جوړ شوی وای سیکولران د اوسنی ملحدین که د خپل د دیموکراسۍ ته وفادار پاتې شوی دا ملت به جوړ شوی وای خدای خپل کفر ته وفادار نه دي دوی یوازې خپل جیب ته وفادار دي ډالرو ته وفادار دي خپل شخصي ګټو ته وفادار دي قاري صاحب زه پوښتنه کله چې خارجي هوادونه کفري هوادونه په یو اسلامي ملک کې غوړي ځان خپل اهداف ته ورسي اول هغه اسلامي تنظیمونه جوړي اسلامي تنظیمونه هغه ته دراتک زمينه مساعدي لکه امریکا چې تاسو جوړ کړی حزب اسلامي ټول کو جمعیت اسلامي دغه فرضیات دغه تحلیلونه دي وخت نه تیر شوی دي دا زړه تحلیلونه دي دا تحلیل دی په جیب کې درسره واچوا دا تحلیل په جیب کې واچوا د کفر په مقابل کې تل اسلامي تنظیمونو او مسلمانانو مجاهدینو مقاومت کړی دا کچېرته دغه اسلامي تنظیمونه نه نن بته ته یو انګریزي نوم بده وای تا بنن ځان سره افغان نه وای لیکلی تا به ځان سره یو انګریزي نوم لیکلی تا بنن انګریز وای افغان ارمي ودرګه افغان ارمي ودرګه دغه د موږ د فوج خو ګوره تقسیم په څو قسمه وي سره زه به تاسو ته یو فیصله جوړ کړم نه ته خو دروغ وایي ودرګه نه دروغ نه درته وایم زه یو داسې په وطن ننګیالۍ سرباز یم انشاءالله دغه د ما افغان ارمي راغلی د ما د وطن ګوند نفر راغلی د زه ډېر خوشحاله یم نن په داسې محفل کې چې موږ نن زه دوه مټې لرم دلته په دې مجلس ته حاضر شوی یم زموږ د اردو زموږ د عسکرو ګوره داسې یو تقسیم د ګوره زه به درته وایم یو قسم داسې خلک دي چې هغو ته لږ اخلاق ورکړي دا اردو کې بعضې کسان داسې دي وایي تاسې سره ملت سره مخامخ کېږئ لږ په اخلاقو په آدابو په خوله جنګولو په دې شیانو سره مخامخ کېږئ ته یقین وکړو چې همدغه شی ده او یو قسم زموږ کمانډو دي هغه داسې تربیه کړي لکه خره اوري بیخي ورباندې پنډې وړه او پنډې ورباندې راوړه هېڅ شی نور نه پېژني ته یقین وکړه چې ما په هغه کې ډېر افسوس وکړه زښته زیات افسوس مې وکړه زښته زیات افسوس مې په هغه کې وکړه چې امریکایان راجګ شول قرآن شریف یې په ډزو ویسته او زموږ ارمي او زموږ کمانډویان ورته ولاړو سیکورټي یې ورته نیولې وه سره دومره بې غیرتي خو ملاکه په کار وه سره زه په هغه کې نه وم ما ورته ویلې دې خپلو سربازانو ملګرو ته مالکه زه په دې کې ولاړ وای دا خپل خلک او دغه خارجیان به دا ټول ما ضربه کول خو افسوس چې په دغه کې زه نه وم په هغه وخت کې ما د پاکستان په بارډر باندې زه هلته ما سربازي کوله سره زه هلته په پاکستان په بارډر د پنجاب په ضد باندې ځان ته وجنګېدلم چپ کېنه چټي لګیا پاکستان سوال کوم د سرباز چې شي د کړي د پاکستان په ضد څه کړي ولا کدي نه هلته څه توره کړي نه دلته موضوع پر رازق لغړي باندې ده طالبانو د ملر په غېږ کې مردار کولې رازق مړ کو ملر رازق یو تلو یو مرکزی نقطه چې د قاري صاحب بیان کړه د قاري صاحب محترم یو ډېره مرکزي نقطه بیان کړه چې په رښتیا باندې که دغه زموږ کمونستان عزیزان دوستان کمونستان خره دا که چېرته د خپل کمونستیت ته وفاداره وای والله بالله زموږ افغانستان به جوړه وای دا زموږ قربان لږ صبر قاري صاحب محترم کومه خبر چې ما غوښتل هغه یې وکړله اوس ته کولی شو سره باسو کې دی وایي رازق یو وطن او یو افغانو مخکې پورې تاسو ټولو ما ته پروا نه کوي وطن مو وران کړی ما ته وطن مهمه ده د وطن په ورانولو کې د رازق څومره رول و مهرباني وکړه اوس بحث ته راشئ موضوع رازق ده ستاسو نه رازق بهتره و تاسو نه مخامخ لږ صبر اوس مهرباني وکړه رازق قتل و قاري صاحب ګوره محترمه رازق قتل و نجیب قتل و جبار کرمان اتل و مسعود خاین اتل و برهان الشیطان اتل و دغسې هغه عزیز الله کاروان اتل و دوستم اتل دی مارشال شو اوس پسې دا د اشغال زیږنده اتلان چې دي دا تر هغه وخته پورې اتلان دي تاسې به یې وګورئ د امریکایانو وتلو ته ډېر کم وخت پاتې دی الله په فضل د دې ملت د قربانیو له برکته تاسې به یې وګورئ چې دې خلکو نوم بیا څوک په خوله په دې ملت کې اخلي دا ولې اتلان دي دوی رښتیا اتلان دي دوی اتلۍ کړي دي دوی قربانۍ ورکړي دي دوی اتلولۍ کړي دي دوی رښتیا اتلان دي خو د چا اتلان دي یو د لینن او د کي جي بي او د مسکو اتل دی بل د نیویارک او د واشنګټن اتل دی
د امریکایي سرتیرو په مقابل کې قرباني ورکړې ده، امریکایانو دپاره خدمت کړی ده، د امریکایانو دپاره خپل ملت وژلی ده، د امریکایانو دپاره خپل قندارۍ د خاورو لاندې ژوندی ښخ کړی ده. نو دا خود اتلان دي، خو د امریکایانو د اشغالګرو دپاره اتلان دي، د دې ملت دپاره اتلان نه دي. هغه وخت چې دا اشغالګر د دې خاورې نه ووځي بیا به وګورو چې دلته اتل څوک ده، بیا به وګورو چې دا وحشي لغړی اتل ده، نجیب اتل ده، مسعود اتل ده، برهان الدین رباني اتل ده، جبار قهرمان اتل ده، عزیز الله کاروان اتل ده. بیا به هغه وخت کې موږ تاسې وګورو چې دا رښتیا اتلان دي. دا خو که اتلان دي خو انګریزانو ته اتلان وو، سرو کافرو ته اتلان وو چې د سرو کافرو دپاره قرباني ورکړې ده، د سرو کافرو دپاره خپل ملت وژلی ده. هغه پرون ویډیو به تاسې لیدلی وي د ایمان یوټیوب چینل یوه ډاکومنټري پښتو ته ژباړلې ده، هغه ډاکومنټري تاسې وګورئ. د نظر په ورور باندې مرور ده هغه کولی شي لایو خپرونې ته راشي. مهرباني وکړه قاري صاحب. بخښنه غواړم یو سوال اجازه ده قاري صاحب؟ یو سوال ډاکومنټري تاسې وګورئ، هغه ډاکومنټري تاسې وګورئ، هلته انګریزان دي دغه خپلې ملیشې چې کومې ملیشې دوی روزلې دي هغوی ته په پوسته کې لګیا دي، ورته وایي چې ته خو دغسې هوایي ډزونه کوې، تا ته طالب معلومیږي چې کومې خوا ده، دا ملکیان ډزونه مه کوه. دی ورته وایي چې ملکیان نشته، ټول طالب ده، ملکیم طالب ده، طالب هم طالب ده. هغه ویډیو نن ما په ټویټر کې هم پورته کړې ده. دا خلک خود اتلان دي چې دی د انګریز دپاره د ټول ملت وژني، طالب او ملکي دواړه دته یو دي، ځکه د انګریز په مقابل کې مقاومت کوي. نو خود اتلان دي، دې ته به خود میډالونه ورکول کېږي. قاري صاحب زما اخري پوښتنه ده، نه لرم، زما خبرې ته وکړه، زه اخره کې یو د عرض لرم. میوټ کې 1 منټ ما ته وخت راکړه. زه قاري صاحب زه تا ته د بوش، ډبل بوش، کلینټن، هیلری کلینټن، اوباما، دغه بل د اوسنۍ دا ستاسو دغه نیکه چې دلته ناست دی، دا د مشرف، د ضیاءالحق، د نواز والا که توهین مه کوه، دغه زموږ د سربازانو نیکه ده. والا کوه دغه زموږ د سربازانو نیکه ده، دغه ته توهین مه کوه. ټرمپ زموږ د سربازانو نیکه ده، دا زموږ د ولسمشر پلار ده، دا زموږ د اوباما د دغو ټولو پلار ده. دې ته توهین مه کوه خدای بنده. دا د اشرف غني پلار ده، د ولسمشر پلار ده، دا زموږ د ټولو ډیموکراسانو پلار ده، لیرن او ستالین زموږ د کمونستانو پلار ده. دې ته توهین مه کوه ظالمه. سم غږېږه. یو دقیقه ډېرې چغې مه وهه بې ځایه. زه د دوی یوټیوب کې تاسو ته زه ویډیوګانې شیر کوم، زه درلیږم چې دوی اعتراف کوي چې مجاهد ودرېږه. ټرمپ مبین صاحب ته پرېږده، مبین صاحب ته پرېږده که نه خورځابط مبینه ما ته پرېږده 1 منټ. زه تا ته د دوی ویډیوګانې پلار نه وای، تا به ګیر او برید لکه د ټرمپ غوندې نه و خرېلي. ګیر او برید ټکان هم پرېښي. ودرېږه. ټرمپ که د تا پلار نه وای شکل به د ټرمپ ته نه و ورته. ټرمپ که د تا پلار نه وای ټرمپ ته مباګرام ته 20 ته جنکۍ نه وروستلې. ټرمپ که د تا پلار نه وای رازق لغړی به د میلر په غېږ کې نه و مردار سوی. نجسه یو دقیقه ډېرې چغې ګوره ورونه ته قاري صاحب زه کومې واري زه ته د دوی ویډیوګانې ته زه ښیم، دوی وایي چې طالبان او مجاهدین دا زمونږ پروډکټ دي، موږ پیدا کړي دي، موږ تربیه. صحیح ده مبین صاحب ته ما پرېږده. مبین صاحب ورونه ستاسې خبرې ما واخیستې، بس زه پوه شم که نه، زه پوه شم ستاسې ټول منطق موږ ته معلوم ده، ستاسې ټول استدلال موږ ته معلوم ده. موږ په رسنیو کې په دې ټولنیزو رسنیو کې موږ مهارت لرو، ستاسې ټول منطق او استدلال موږ ته معلوم ده. ستاسې منطق او دا څو خبرې دي. یو کس زنګ وه قاري صاحب د ده خور د هلمند د والي مرستیاله ده، د همدغه لوچک خور د هلمند د والي مرستیاله ده. د چا؟ افغان آرمي دي تا. دا اوس زه درته ثبوت دغه د کس ما ته زنګ وه. مهرباني وکړه قاري صاحب، ځکه ته پې خفه کېږې. د دې خلکو دا ټول منطق دا ده چې ما سره د اوباما ویډیو را سره ده، ما سره د ټرمپ ویډیو ده، ما سره د مشرف ویډیو ده، ما سره د فلاني ویډیو ده، ما سره د فلاني ویډیو ده. دا د دوی ټول منطق ده، د دوی ټول استدلال په همدې ده. دا خلک په دې نه دي خبر، نه د اسلامي قضا اصول پیژني، نه شرعي منطق پیژني، نه وطني منطق پیژني. یو چا سره چې تا جنگ کړی دا، یو چا سره چې تا 20 کاله وژلی دي، نو څنګه د هغې خبره په تا دلیل جوړېدلی شي؟ هغه زما دشمن ده،
هغې زه وژلی یم 20 کاله د هغې سره ما جنګ کړی ده د هغې خبره څنګه په ما دلیل جوړېدی شي د هغې خبره خو که دلیل جوړېږي په تا دلیل جوړېږي چې تا 20 کاله دوستي ورسره کړې ده 20 کاله د ده دپاره خپل افغان وژلی ده دوی ټول منطق په دې بنا ده بیا اوس دوی موږ ته وایي چې ټرمپ سره خو تاسې دوستي وکوله ټرمپ سره که موږ دوستي کولی دوستي خو دې ته وایي لکه تاسې چې ورسره کړې ده چې د ټرمپ دپاره ټرمپ په جلال آباد نه موربم استعمال کو تاسې هرکلی وکولو موربم استعمال کړو چې د هغې اثرات به کلونو پورې د افغانانو په جلال آباد د ولایت دپاره وي خو تاسې د هغې هرکلی وکولو تاسې د هغې سره د شپني تړونونه لاسلیک کړل د شپنیو چاپو عملیاتو بمبارونو امریکایي سرتېرو ته قضایي مسؤلیت ورکړو موږ د یو آزاد او خپلواک ولس په څېر د دوی سره تړون کړی ده موږ دوی ته د شپنیو چاپو تړون مو نه ده ورسره کړی د قضایي مسؤلیت تړون مو نه ده ورسره کړی موږ د دوی سره د دې هېواد نه د وتلو تړون کړی ده د دې خاورې نه به وځي ته په لمن پسې کوړی راټینګوې او ما ورسره تړون کړی ده زه د خاورې نه شړم ما ته یې څنګه د دوستۍ نسبت کوي دوستان خو ستا دي تر اوسه پورې د دوی ډالر دا نن هم که د دوی ډالر په تا بند شي د مجاهد صاحب مرکې نه ځان خبر کا ستاسې سیاست ټول د رسنیو نه زده کړی ده نور خو تاسې څه زده نه دي د مجاهد صاحب مرکه تحریف شوې ده هغه دروغ دي حقیقت نه لري یو څو امریکایي جاسوسان دي د سمی یوسفزی په نوم یو بېسواده جاسوس ده هغې دا مرکه تحریف کړې ده هغه مرکه کې داسې نه دی ویل شي مجاهد صاحب په خپله هغه خبره رد کړه په هغې تاسې شخوند مه وهئ لږ ځان د واقعیتونو نه خبر کوئ لږ ځان د حقایقو نه خبر کوئ حقایق او واقعیتونه څه دي تاسې سیاست د رسنیو نه زده کړی ده متاسفانه ټرمپ سره موږ دوستي نه ده کړې موږ د امریکایانو سره دوستي نه ده کړې دوستۍ ته تاسې سوالونه کوئ تاسې خواری زاری ورته کوئ موږ د دوی سره تړون لاسلیک کړی ده د افغانستان نه د دوی د وتلو تړون ده د دوستۍ تړون نه ده موږ د امریکایانو جاسوسان نه یو موږ د امریکایانو دپاره د افغان په کور چاپه نه وهو موږ د افغان کور جاسوسي انګریز ته نه کوو ستاسو په څېر موږ دلته په دې خاوره کې انګریز ته قضایي مسؤلیت نه ده ورکړی موږ دوی ته د چاپو د بمبارونو اجازه نه ده ورکړې موږ دوی سره د خاورې نه د وتلو تړون لاسلیک کړی ده چې د خاورې نه به وځي او دا د وځي تاسې وینئ هغه ټانګونه چې تاسې به ورته تبلیغات کول نه وینئ چې تر پلې راکش کړی وي او د شرم یې څرګند وړی هم نه شي د ډېر شرم نه یې پټ وړي په ترپلونو کې راتاو کړی وي وړي دا د دې تړون برکت ده او ته لا هم لګیایې د دې انګریزانو د پاتې کولو دپاره لابي کوي لا دې هم 3 د نومبر ته سترګې نیولې دي لا دې هم هیله ده او تمه ده چې 3 د نومبر نه به د امریکا په پالیسي کې بدلون راشي او دا انګریزان به دلته بیا پاتې شي ته ما سره د انګریز د دوستۍ او خبره کوې تا ته شرم پکار ده چې ته د انګریز د دوستۍ پیغور ما ته راکوې ما انګریز 20 کاله ووژل الحمدلله او د انګریز غلام مې په افتخار وژلی ده هغه که افغان ده که زما ورور ده که زما پلار ده خو د انګریز غلام ده ما د انګریز د غلام په نوم وژلی ده زه په افتخار کوم زه په دې ویاړم او د ځان دپاره لوی جهاد بولم لوی د اجر سبب بولم او 1000 کاله وروسته به پر پښیمانه نشم دا د ارزښتونو جګړه ده کوم غلامان چې موږ په تاریخ کې وژلي دي موږ په وژلو پښیمانه نه یو د شاه شجاع ملګري چې موږ وژلي دي شاه شجاع چې موږ وژلی ده موږ په پښیمانه نه یو موږ په هغې افتخار کوو نجیب او کارمل او لیلین د برژنیف یتیمان چې موږ وژلي دي موږ په پښیمانه نه یو موږ په هغې افتخار کوو د ټولو ملتونو په نیز دغه ډول جاسوسانو وژل دا د افتخار او د ویاړ ځای د دغې ملت دپاره نن د انګریزانو ګوډاګیان غلامان چې موږ وژنو موږ افتخار کوئ موږ د دوی په وژنه ویاړ کوو چې دغه ګوډاګیان موږ وژنو دغه ګوډاګیان په ملتونو کې د ژوند حق نه لري دا په هیڅ ملت کې د ژوند حق نه لري دا د سرطان او د کینسر په څېر باید د بدن نه پاک کړل شي تاسې موږ ته د ټرمپ او د انګریزانو د دوستۍ پیغور راکوئ تر اوسه پورې د انګریز په لمن پسې کوړی اوسه پورې د نومبر 3 ته سترګې نیولې دي چې انګریزان به پالیسي بدله کړي دلته ماته په خاوره کې پاتې شي
ما د انګريز سره تړون کړی دا د دې هیواد نه دی وتلو تړون د دې خاور نه دی وتلو تړون د هغه ټانګونو چې په ترپالونو کې پټ کړي دي د غیر وتلو تړون د باګرام هوایي اډه د خالي کیږي تاسیسات د خالي کیږي ړنګوي او تاسې ګوډاګیان او غلامان د پارلمان رئیس مو چیغي وهي چې دا ولې خالي کړل عبدالله دی وایي چې دا د افسوس خبره ده انګریزان د دې موږ نه وځي بیا ماته د دوستۍ پیغور راکوي زه نه جاسوس یم ما نه د افغان د کور جاسوسي کړې ده نه د افغان په کور چاپه وهم نه د افغان